د المرسلات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان او یومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 50 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع قسم دی په هغو بادونو چې پر لپسې لیږل کیږي بیا په طوفاني الوتو چلیږي او ریزې پر راپورته کولو خوروي بیا هغه چیروي بیلوي بیا په زړونو کې د خدای یاد اچوي د عذر په توګه یاد ویریدنې په توګه د کوم شي چې له تاسو سره وعده کیږي هغه اروم ورو را پیښیدونکی دی فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت بیا کله چې ستوري ورک شي او کله چې اسمان وچیرل شي او کله چې غرونه والو زولي وران کړل شي او کله چې د پیغمبرانو د حاضرۍ وخت را ورسي په هغه ورځ به هغه شی واقع شي لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين د کومې ورځې لپاره دا کار ځنډول شوی دی د فیصلې د ورځې لپاره او ته څه خبرې چې هغه د فیصلې ورځ څه ده تباهی ده په هغه ورځ د دروغ غنونکو لپاره ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ایا مونږ په خواني چې حق دروغ غنل هلاک نکړل بیا په همغه په چې مونږ ورستنی مجرمانو خوځو له مجرمانو سره مونږ هم دا غڅکو تباهی ده د هغه ورځې د دروغ غنونکو لپاره ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ له ناڅیزه اوبونه تاسو پیدا نکړی او تری ټاکلي مو دی پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې تم کړی نو ګوره موږ په دې قادر وو او موږ د ډیر ښه قدرت درلودونکي یو تباهی ده د هغه ورځې د دروغ غنونکو لپاره ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ زمکه د خلکو راغونډي دونکو ساتونکو نه د ګرځولې د ژوندۍ لپاره هم او د مړو لپاره هم او په هغه کې مو دنګ او لوړ غرونه خخ ودرول او پر تاسو مو خوږی وبوت خلی تباهی ده د هغه ورځې د دروغګنونکو لپاره انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب زیو استهمغه خواته چې تاسو هغه دروغ غاڼه زید هغه سیوري خواته چې درې څنګه لري نه یخ کونکي او نه د اور د لمبو مخنیونکي إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هغه اور به د معنی غوندې غټ بچري غورځوي چې د الوتو په وخت کې به داسې ښکاریږي ګواکې چې هغه ژیړو خاندي تباهی ده د هغه ورځې د دروغ غنونکو لپاره هذا يوم لا ينطقون
يعتذرون ويل يومئذ للمكذبين دا هغه ورځ ده چې په هغه کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغوی ته موقع ورکړل شي چې څه عذر وړاندې کړي. تباهي ده د هغې ورځې د دروغجنونکو لپاره. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. دا د پریکړې ورځ ده. مونږ تاسو او تاسو مخکې تیر شوي خلک راغون کړی یاست. اوس نو که تاسو څه د سیسه جوړولای شئ نو زما په مقابل کې جوړه کړئ. تباهي ده د هغې ورځې د دروغجنونکو لپاره. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. پرهیزګاران نن په سیورو او چینو کې دي او څه میوې چې هغوی غواړي د هغو لپاره حاضر دي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. په خوان سره خوري او څخې د خپل هغو عملونو په بدل کې چې تاسو کړیو. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. مونږ خو خلکو ته هم دغه مکافات ورکو. تباهي ده د هغې ورځې د دروغجنونکو لپاره. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وخورئ او مزې چرچې وکړئ لږ ورځې. په حقیقت کې تاسو مجرمان یې. تباهي ده د هغې ورځې د دروغجنونکو لپاره. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. کله چې دوی ته ویل کیږي چې رکوع وکړي نو رکوع نه کوي. تباهي ده د هغې ورځې د دروغجنونکو لپاره. فبأي حديث بعده يؤمنون. اوس لدی قرآن نو ورسته بل کوم کلام داسې کېدای شي چې دوی پر ایمان راوړي؟